سلام د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې اول زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې 13 ورځ په کابل کې په یوه کلینیک باندې د ماشومانو په یوه کلینیک باندې حمله شوې وه او په هغې کې چې دي ماشومان وژل شوي وو، همدارنګه د ماشومانو میندې چې دي هغه وژل شوي وي. نو تېره شپه د افغانستان ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غني همدغه کلینیک ته ورغلی و، د هغې څخه لیدنه یې وکړه، همدارنګې د هغې ماشومانو پوښتنه یې وکړه او همدارنګې هغه میندې چې په هغې کې وژل شوي وي، همدارنګه ژوبل شوي وي، د هغې پوښتنه یې وکړه. نور لوړپوړي چارواکي هم د دوی سره ورسره وو. همدا اوس سهار یې یو نوی په امر ورکړ، هغه دغه چې 10 هغه داعشیان چې د درې واړو محکمو نه په اعدام باندې سزا ورته ورول شوې وه، هغه باید اعدام شي. همدا اوس دا نوی خبر ده. مونږ ستاسو سره نور معلومات هم شریکوو، خو زمونږ چینل چې ده هغه در سره سبسکرایب کړئ.